ایران په عراق او سوریه کې له بریدونو څخه وروسته بیګا شپه په پاکستان هم هوایي بریدونه کړي دي. د ایران تصنیم خبري اژانس وایي دغه بریدونه چې د ډرون او توغندي بریدونه وو د پاکستان د بلوچستان ایالت په پنجګوره سیمه کې د جیش العدل په یو مرکز کړی ده. له دې څخه وړاندې د ایران د سپاه ځواکونو ویلي وو چې په عراق کې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یو موساد یو مرکز او همدا ډول په سوریه کې د داعش یو مرکز له منځه وړی ده. دغه بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د پاکستان د موقت وزیر انورالحق کاکړ سره په سویټزرلند کې تېره ورځ لیدلي وو. جیش العدل په ایران کې یو سني وسلواله ډله ده چې د ایران په سیستان کې فعالیت کوي. دغه ډله په 2005 کال کې د عبدالمالک ریګي له اعدام څخه وروسته رامنځته شوې ده. پاکستان د ایران د دغه بریدونو په اړه تر اوسه کوم عملي اقدام نه ده کړی. یوازې د بهرنیو چارو وزارت یې له برید څخه څو ساعتونو وروسته خبر ورکړی چې دوی د ایران ډیپلوماتیکو چینلونو ته خپل اعتراض وړاندې کړی ده او دغه کار یې د پاکستان د هوایي حریم نقض بللی چې ناوړه پایلې به ولري. ایران د دغه بریدونو نور جزئیات نه دي ورکړي، خو پاکستاني چارواکي بیا دا ردوي چې دلته د جیش العدل په مرکزونو برید شوی. دوی وایي دلته 2 بېګناه ماشومان وژل شوي او 3 نجونې پکې ټپیان دي. په ایران کې د 2 اونیو وړاندې په کرمان کې د ترسره شوي بریدونو په غچ کې ایران په سوریه، عراق او بیګا په پاکستان کې خپلې ځینې موخې په نښه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کرمان کې بریدګر د تاجکستان وګړي وو. د ایران له دغه بریدونو څخه داسې بریښي چې تاجکستان به هم د ایران له څپېړې څخه بچ پاتې نشي. د پاکستان او ایران دا ترینګلتیا به په سیمې خپل ژور تاثیرات ولري. پاکستان همدا اوس هم د داعش لپاره یو خوندي پټنځای ده چې له دې ځایه افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته لیږل کیږي.